سلامونه ملګرو په هغه ګراوند کې موجود یو چې روان کوم 11 نومبر کوم ټانک پښتون قومي عدالت لګیږي چې دغه عدالت چې کوم دی دغه یونین کونسل په سطح باندې دی چې دلته به د هر یونین کونسل دپاره ځان ته خیمې لاګیږي چې کوم ظلمونه شوي دي په ټانک کې کوم زیاتی شوی دی کوم زمونږ خلک مړه شوي دي کوم ورک شوي دي یک ډیټه به هم راټولوو چې کومه پاتې شوې وای و چې کومه 11 اکتوبر و یک دپاره هم کومه ډیټه ټوله کړې وه په هغسې اکثر چې کوم علاقې وې هغه پاتې شوې وې نو اوس به بیا هم موږ کوشش کوو چې هغه ډیټه راټوله کړو او دلته موږ مشرانو ته هم دعوت ورکوو او د هر چې کوم یونین کونسل وي یک دپاره به ځان ته خیمې هلګېږي چې دا یو ډېر خوندور پراسس دی پکار ده چې هر چېرته دغه پراسس وشي چې یو علاقې د خپل چې کوم د علاقې خلک وي هغه د خپلې مسلې مسایل نه خبر شي چې دوی ته کومې پریشانۍ دي چې دا ټول یو بل ته خبر شي بیا به دا اسانتیا وي بیا چې کوم ځای چې ظلم زیاتی کیږي نو چې کوم د کلي خلک وي د علاقې خلک وي هغه به هم په ګڼ شمېر راوځي نو انشاءالله په 11 نومبر به دلته د پښتون په دغه ګراوند کې پښتون قومي عدالت د ټانک په لیول باندې لګیږي نو موږ چې دلته څومره هم میشت پښتانه دي چې څومره هم دلته ظلمونه شوي دي هغه هر چاته پته ده نو موږ دلته پښتنو ته خواست کوو چې تاسو دغه ګراوند ته او دا 11 نومبر چې کوم عدالت لګیږي تاسو دغه ته راشئ دغه چې کوم دغه عدالت لګیږي دا د پښتون قام دپاره د ښه سباوون دپاره د پښتون قام د اتفاق د یووالۍ دپاره ډېر ښه پراسس دی ډېر ښه عمل دی نو هر چاته پکار دی چې داسې عمل وشي داسې کردار وشي نو بیا هم تاسو ته به ګراوند ښکاره کړي زموږ ملګری نو تاسو ته خامخا پکار دی چې 11 نومبر دپاره نور ملګري هم تیار کړئ هغې ته هم دعوت ورکړئ تاسو خپله راشئ نو انشاءالله دغه پراسس به دغه عمل به موږ ترسره کوو ډېره مننه